د کیکو دوا د مچانو دوا د میږیانو دوا په ضمانت. څه دلته راسې دلته څه وایه چیر خطا شوی داسې وارخطا ولې زه هغه مږکان غلبوز ولاره څخه ځي په هغه راګرځوم ښه دغه نارې چې وي په ګویا کې دا ټګان دغه دغه ورڅخه واخلم پوډر زما په خونه کې داسې بدالې د حشراتو میږیان شرمښکیانې مږکان هر شی پکښې تاباله کېږي هلته قرار کښېنه وروره دا خلک خطا باسي هر شی چې در باندې خاص کړل د خاورو وها کې سره ګډ کړي بلا وایي دا د مچانو دوا ده بری نه مړه کوي. د کیکو دوا د مچانو دوا د میږیانو دوا په ضمانت. د کیکو دوا د غوماشو دوا د میږیانو دوا د مچانو دوا په ضمانت. ای مچان والا وای ای دبا والا ودرېږ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ په خیر. جوړ په خیر. خدای دې خیر کړي. کیکو پوډر راکړه د میږیانو د کوچني حشرات تاسو دوا راکړه چې کار یې خلاص کړي. سمه ده ته ما زه غږ وکړه زما دوا وي چې دی پوډر دا بیا په ضمانت دی پوه شولې زه اوس تا ته د کیکو دوا درکړم. ښه دی وایي دا درواغ دی وایي دا سپیان وایي سپیان که حشرات نه وژني دا زما پوډر و ته اوس عجبه سړی وم زه په ضمانت در کوم سپیان نه زما سید لا غلطه کړل میږیان مچان شپږې کیکې غوماشې چې په دنیا بس چې پر څلور را روانې ما زه ورواچو پر هغه ځای در مردارئ و نو خو دا شیان موږ کله ګرځته غوماشې میږیان مچان قلبوزې شرمښکیانې لسته او تا ویل دغه چې هر شی پر څلورو ګرځي دغه موږ کله کوچنیان پر څلورو ګرځي هغه هم وژني او وایي ته اوس ستا صاحب خراب یې سړی راکړه پیسې ما زه راکړه کوچنیانو ته یې مور کړو د حشراتو د دې دپاره یوازې دا پوډر نه هره دوا باید د کوچنیانو څخه لرې وساتل ځم څو پوړۍ درکړم ایس یو څه راکړه موږ کور ډېر غټ دی یو 5-6 پوړۍ راکړه 5-6 پوړۍ خو در کاله پرې بسېږي ما زه یو وارې ور واچو بیا د دوه مې ضرورت لا نه پیدا کېږي پوه شولې چې دغه نه دی دا قلم دا چې د هر ځای پتڼ و غونډک و خټک هر شی چې دې ویل دی داسې لیکه ما زه پر راوګرځوه والا در هغه ځای نسي وتلی دا په 110 افغانۍ دی. د کیکو دوا د مچانو دوا د میږیانو دوا په ضمانت. ښایسته خانه تا ته نه وایم ښایسته خان ته ښایسته خان هم درته نه دی کم ښایسته خانه څه پسه کېږي ښایسته خانه هر سهار یې بیا وایي تا ته نه وایم هر سهار هغه حشرات دي پوډر والا چیشتې هغه دې راغلی دی ورسې نور هم جین رانیسي څه مې درته وویل یا نور څه کوچ رانیسي زه اوس هغه نور حساب لا ورسره کوم. د کیکو دوا د مچانو دوا وده یې خزده کوله ودرېږه ستونه چابک روان یې څه وایه ستړی کړم ساز نه خزده کوله راته ځغ دغه چې رښتیا خطا ایستم نه د قلم کار وکړي نه پوډرو کار وکړي اوس هم هغه کیسه ده د غوړ میږی نه نوځي در پازې میږی راوځي نه نوځي خواته راوځي هغه زما ورور خو رښتیا راته ویله دا ما سپین ګچ و هغه کشان سره ګډ کې وایي دا د میږیانو د مچانو دوا ده ګورې دا وینې دا ما نکي نه دي په لاس کې زه په دا کې دا نارې وامه په دې زه خپل ایمان نه خرڅوم زه پوډر دوا خرڅوم اوس ولې تا څه رقم ورکړله څنګه دې استعمال کړه دا پوډر دا کلم طریقه ما په خپله در وښول دغه پوډرو د استعمال طریقه له تا زما څه ونه پوښتل بلا په هواس پلې ولاړلې اوس نو کار یې نه دی کړی تا خدای خبر څنګه ورکړي دي څنګه مې استعمال کړو دا کلام ستا راکړئ څوک یې نه وه تر څو ګوره او هغه ستا پوډر هغه داسې عام خاص خلک چې استعمالوي موږ هم هغسې استعمالو غالۍ راپورته کړو داسې یو په بیخ کې توی کړو هېڅ پیدا نه ده کړې یا دلته ته خطا وتلی دلته دې غلطي کړې ده د دې سر دې مور مات کړی دی پوډر دې په سمه طریقه نه دي استعمال کړي ښه نو څنګه یې وراچوم زه پوهېږم چې دغه چې ته خلک خطا باسې په دې موږ پوهېږو اخو زه تېره وښیه څنګه استعمالېږي ده یو به ګوره زما وروره په ژوند خوش کې و بد اخلاقي به نه کوې انسان ډېر بد ایسي اوس به هر شی به موږ تاسې ته په خپله درښیو ته ګوره ستا قربان سم یو څه خو به پاته یې پوډر پاته دي ډېر پاته دي
بس زه طریقه در ښیم ښه اول به ته راولاړ سې کۍ کوه سپږوه میږی غوماشه هر شی چې و دا به ونیسې پاتیات به ونیسې ګور دسه مړ نه سي چې ودې نیوی باره به داسې چپه واړه داسې په لاس کې به داسې ونیسې چې پښې داسې لوړي ستوني ستا خنۍ لکه موږ چې داسې داسې او دغسې کۍ که یا غوماشه چې داسې ونیول پښې لوړي ته به راواخلې هغه پوډر به دلته بغل ته درسره کښېږدې ته به لګید خاشابه ورسره کښېږدې په دا حال کې به ته یو دانه مسخره یا ټوکه وکړې دغه حشره هر شی چې دې نیولی ټوکه غوماشه خو ټوکې نه دي زده نو وای اوس به ټوکې یم زه در ښه یم خیر ورته ووایه غوماشه یا کۍ که چې داسې ونیوله هره به یو کیسه ورته وکړې ته یو ځای پیل و میږی سره ګرځېدله بالا قرار د پیل نیکه راغلی د پیل نیکه هو پیل چې داسې میږي ته وکتل بیا نیکه ته وکتل هله زما نیکه را روان دی ما ته یې ویلي ول د غټانو سره مه ګرځه میږي ته یې ویل بالا میږي ورته ویل راسه زما شاته پټ شه وخانده نو ښه د ټوکه خو مې زده شوه داسې حشره راواړوه ټوکه ورته وکړه ښه نور نو بالا کار خلاص دی چې ټوکه دې ورته وکړله ګوره ما څنګه ښایسته ټوکه د تا نه وخندل دا چې بیا هغو ته وکړي هغه بیا خاندي چې دا دې وخندله معنا خوله یې وازه کړه چې دا خوله یې وازه کړه ته به ژر د ولګېد په خاشه هغه زما پوډر چې در کړي هغه راواخلې په خوله کې به یې ور واچوې په خوله کې دې ور واچول خوله به یې پسې ور بنده کړې بالا یې په دوې دقیقې کې وژني دا چې مړه شوله دا به بغل ته کښېږدې بیا به ولاړ سې بله به ونیسې ګوره بالا سر په خلاص بیا هغه کیسه ده ټوکه ورته وایه چې دا وخاندي خوله خلاصه کړي ته به ژر چې شوه کې پوډر به په خوله کې ور واچوې بیا ونه وایه نو چې به خلک خپله خوله وازیوه و بس دغه طریقه کوه که کار نه وکړي ورور دې خپلې پیسې بیرته درکړي دا طریقه به دې وختي راښودلې وای دا ښه به ستا طریقه وه بس دومره نه راکړې دا راځه چې څه خوندور طریقه راوښوه اوس استعمال کوم دا طریقه